ښځې په کوناټو باندې لاس وهل جایز دی او که جایز نه دی؟ که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دي کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کلی وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نښان هم ووایئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. ملګرو نننۍ ویډیو ډیره هم د مهرباني وکړئ ویډیو پوره وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغوی هم د دې مسلې نه خبر شي. دوستانو اکثر زموږ نه دا تپوس بار بار کوي چې د ښځو په کوناټو لاس وهل جایز دی او که جایز نه دی. نو دوستانو د ښځو په کوناټو لاس وهل په دې کې هیڅ ګناه نشته او دا جایز دی، خو د شا د طرف نه ورسره کوروالی نشي کولی. د هغې کوته د هغې شهوت راپاروي یا خپل شهوت را بیداروي نو د هغې دپاره پرې لاس وهلی شي، په دې کې هیڅ ګناه او ناجایز صورت نشته. دوستانو د کومو ملګرو چې دا سوال دی نو د دې دا جواب دی چې په دې کې هیڅ منع نشته. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.